سلامونه ګرانو دوستانو او د دې پیج مینوالو او د کرکټ مینوالو زه غواړم چې د نننۍ ورځې د کرکټ په اړه باندې خبرې وکړم. نن افغانستان او هندستان لوبه ده. ما وی زه به راشم لایف او اوس د دې آمادګي مې نیولې ده چې راړه شم میدان ته او هلته د نږدې نه لوبغاړو ته هم تشویق شي او هم در رقم لوبه د نږدې نه وګورو. که څه هم پرون موږ تاسو ولیدل چې لوبه ونه شوه کړه چې وګټو. ډېر زیات د خفګان ځای و. واقعیت چې زه همالته په ګراوند کې ومه پرون چې د لوبه مې کتله، نو متاسفانه ډېر خلک زموږ افغانان مینوال د کرکټ کور ته په ډېر خفګان سره راړل. خو دا د لوبې برخه ده. یو تیم به یې ګټي، بل تیم به یې بایلوي. نو نن زه غواړم چې که چېرته تاسو ګراوند ته راځئ او دلته کولی شئ چې ما ته هغه راولېږئ، ریکوست راولېږئ، زه به تاسو راپورته کړم. کولی شو چې لایف کې خبرې وکړو او همدا رقم د پرونۍ ورځې په اړه باندې کولی شي خبرې وکړو. تاسو کوم ځای نه وکتله، همدا رقم څه فکر وکړله. زموږ هلکانو خو ډېر زیات تف ټایم ورکړه پاکستان ته. زما په نظر سره زه خو همالته ومه، ټول د پاکستان خلکو هم په پښو درولي وو د ډېر ټنشن نه چې دوی دومره ټنشن اخیستي وو. نو موږ په دې فکر کې وو چې کېدای شي لوبه وګټو، خو متاسفانه لوبه ونه شوه کړلی چې چا خبره زموږ خواته شي. نو که چېرته غواړئ چې راشئ او دلته زما سره خبرې وکړئ، زه به دلته ریکوستونه یو څو کسان به زه راپورته کړم. ریکوست راولېږئ، زه به انشاءالله راپورته کوم او کولی شو چې هغه وکړو، کولی شو چې خبرې په وکړو. زه به کوشش وکړم چې کسان راپورته کړم. زه نه پوهېږم چې زه ډېره زیاته لایف نه راځم، خو نن ډېره زیاته خبره وخت چې د ماچ په اړه باندې خبرې وکړو. نو زه به څو کسان کوشش وکړم چې را اډ کړم او دلته کولی شئ تاسو ما ته هم خپل پیغامونه درته ولیکئ چې تاسو به د کوم ځای نه ګورئ، که چېرته لوبه ګورئ، په کوم هیواد کې هستئ او د کوم ځای نه به یې انشاءالله وګورئ. دلته زما سره څوک راغی په لایف کې، څوک سره یې؟ مهرباني څنګه یې؟ سلامونه. فکر کوم چې ستا برق تللی دی، که څه حساب دی. زه به بل څوک دې په ځای باندې راواخلم. نو کولی شو چې زه نه پوهېږم چې زه ډېره بخښنه غواړم، زه د لایف سره ډېره زیاته عادت نه یم. نو را به شو بل هغه ته، بل کس ته. دلته زه وینم چې ما ته پیغامونه ډېر زیات راځي. پرون لوبه څه وخت چې وبایلل شوله، د ځینو مینوالو سره زما هلته خبرې وې او خبرې مې ورسره وکړلې. هلته یو وړوکی هلک راغلی و د سلیمان په نوم باندې. دومره یې هغه د لوبغاړو ته یې غږونه وکړل او همدا به یې ویل چې افغانستان د زنده باد وي. سلامونه وروره، سلام دې تاته ورسیږي. د کوم ځای نه لایف راغلی زموږ سره؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سالي بخیر، خیرات دی؟ خیر و خیرات دی. که تاسو مبارکه قواره وویني د خلک د به ښه وي. پرون لوبه هم د کوم ځای نه وکتله؟ موږ به خپله لوبه د افغانستان نه وکتل، د هرات ولایت نه. ښه، د هرات نه وکتله؟ د هرات نه وکتله. ډېر ښه خوند یې وکړ، ډېر په زړه پورې لوبه وسوله. خدای پاک دې بس دې ته نور هم توفیق ورکړي. نو دا لوبه چې افغانستان ګټلې، په افغانستان به ډېره خوشحالي راغلې وای. کم خفګان، کم ستړي چې اوس تېرې شوې د سیلابونه، انشاءالله دغه کمې ستونزې دا به ګردې حل سوي وای. خدای مهربان دی، نور امیدونه مې ستا مخ ته به ګورو انشاءالله. ډیره زیاته مننه. حتما نن ورځ لوبه وګورئ او د لوبغاړي تشویق یې. پرون ډیر زیات خفګان په دوی باندې تیر شوی دی، نه صرف په دوی باندې، په افغانستان ټولو خلکو باندې ډیر خفه وو. موږ لوبه فکر کولی چې زموږ خواته به راشي، خو خیر د لوبه ده، همدې ته د دې خاطر نوم یې لوبه دی. نو انشاءالله چې خدای دې وکړي چې نن هم همدا رقم د هندستان په مقابل کې لوبه وکړي. ستاسو نه نو ډیره زیاته مننه کوم. زه به راړه شم. نور
کسان به راپورته کوم تاسو کولای شئ چې خپل ریکوستونه راولېږئ زه کوشش کوم چې تاسو راپورته کوم ځینې وخت کنیکشن کیږي او ځینې وخت ستونزه لږ مخامخ کیږم ورسره نو دلته دومره ډېر ریکوستونه نامخدا راغلي دي زه کوشش کوم چې تاسو ټول راپورته کوم که مې وشوی کړلی ښه عصمت افغان یې چې a very big greeting I'm glad to see you. ډیره زیاته مننه ستاسو د خپلو میسیجونو دلته زما سره اوس سلامونه خپل ځان راته معرفي کړه. تاسو ښه یاستئ؟ ښایست ما د کابل نه د کابل لوبې ته به اوس چمتو اوسئ چې لوبه به ګورئ حتما. څنګه تاسو ښه یاست؟ بخیر یې؟ بس خوشحاله اوسئ ډیره زیاته مننه چې لایف کې زموږ سره راغلی پرون هم د کوره کتل اوس هم د کوره ګورئ که څنګه موږ خو والا ګورم دا ډېر ښه کرکټ و او زموږ دا داسې فکر وکړو که دا افغانستان له خیره یعنی افغانستان میبرد بسیار پیش رفتن و بسیار تیمشان موفق بودن و مقصولا یعنی موفقیتشان را بسیار به دست آوردن یعنی ډېر ستاسو اواز سم نه راځي اواز هم ډېر ضعیف دی په خبره سمه نه پوهېږم نو حتما ښې خبرې م کړي دي زه انشاءالله زه بیا دوباره تاسو ته ریکوست در ولېږم چې ستاسو راواخلم ښه دلته سلامونه د ټولو ته ورسېږي زمری مومن سلام تا ته حکمت الله یې زنګ راووهه حتما زنګ به در ووهم حمزه کنری افغانستان د زنده باد وي افغانستان د رښتیا هم چې زنده باد وي زه به ښایي څو نورو کسانو ته به دلته زنګ راتېر کړم چې دوی په لایف باندې راشي زموږ سره زه همداسې راندملي یو څوک راپورته کوم او بیا نن د لوبغاړي د خپله د ګراوند نه هم زه لایف راځم د ټول ګراوند هغه حالت به زه تاسو ته در وښیم چې څه رقم هلته فعلا څومره خلک راغلي دي او ښه زما سره ایدي زازی سلامونه زه فکر کوم چې مخکې وختو کې به هغه نجونو به مخونه پټول اوس هلکانو مخونه پټوي نه راښیي په لایف کې راته خیر دلته یې لیکلي دي I love you so much my beautiful country افغانستان ثنا الله خان ډیره زیاته مننه ستانه په موږ باندې افغانستان ډیر ګران دی نو صرف د ما د لایف نن راتګ دا و چې زه تاسو ته ووایم چې لطفا په سوشل میډیا کې که چیرته هستئ لوبغاړو ته ښکلي میسیجونه ولیکئ او په خپلو خبرو باندې تشویق کړئ پرون ډیر زیات سخت وخت په دوی باندې تیر شوی دی موږ تاسو ولیدل چې بالران هم څومره قوي بالینګ پرون وکړله پاکستان ته یې د پاکستان 9 ویکټې په ډیرو کمو منډو باندې ګورئ دوی وشوه کړی چې ترلاسه کړي نو لوبه په آخره دقیقه باندې زموږ تاسو سره یاري ونه کړله خو خیر نن به انشاءالله دوی سره چې زما خبرې وشوې ټول چمتو دي او یایي چې موږ انشاءالله لوبه به نن هم ښکلې لوبه وکړو کوشش کوي چې هر وار چې دوی ګراوند ته ځي دوی ټول هدف همدا دی چې لوبه وګټي نو راځئ چې لوبه به په ګټه سره وګورو زه بیا هم راځم لایف او تاسو ته ګراوند درښایم نو ډیره زیاته مننه او په بخښنې سره که چېرته زما دلته لږ تخنیکي ستونزه وه تر لیدلو پورې انشاءالله مننه